د ادب او شعر درنو مینوالو، ښاغلی اکاډمیسن سلیمان لایق زموږ د هیواد په ادبي او فرهنګي ډګر کې هغه روښانه او ځلانده څیره ده چې د خپل اوچت قلم، علم او لوړو خیالونو او فکرونو په وسیله یې زموږ د پښتو او دري شعر و ادب ته لویه بډاینه او ښکلا وربخلې ده. زموږ په افغاني ټولنه کې د پښتو او دري ادب په تاریخ کې او په ځانګړې توګه د افغاني او پښتني نوزت په ویښولو کې د ښاغلي لایق صاحب علمي، ادبي او هنري آثار، ملي شعرونه او ترانې ارزښتمن او اغیزمن ځای او مقام لري. لایق صاحب په خپلو ګټورو ادبي آثارو او شعرونو کې د خپل زړه سپېڅلي انساني او وطني احساسات او عواطف، دردونه او د ټولنې رښتینې او عیني مسایل او پیښې په ډېر عالي، ظریفانه او هنري بڼه داسې انځور کړي دي چې په لوستلو او اورېدلو یې د هر بااحساسه انسان په زړه منګولې شخوي او هغوی ځان ته راکاږي. ما د ښاغلي لایق صاحب یو ښکلی او په زړه پورې شعر انتخاب او دکلمه کړی دی. تاسو د شعر او ادب مینانو ته یې ډالۍ کوم. د شعر عنوان دی د قافلو هادي. باز د هندوکش یمه، اتل د لوړو غرو یمه. باز د هندوکش یمه، اتل د لوړو غرو یمه. ننګ یمه، غیرت یمه، بڅرکی د پښتو یمه. ریږدي زما له تورې د دښمن زړه لا په قبر کې. ریږدي زما له تورې د دښمن زړه لا په قبر کې. اور یمه، طوفان یم، محرک د زلزلو یمه. ولس لرم، وطن لرم، ماضي او مستقبل لرم. ولس لرم، وطن لرم، ماضي او مستقبل لرم. بهم د تاریخ یم، مالک د حادثو یمه. لاس د تجاوز ته د هیواد په هره پیڅه کې. لاس د تجاوز ته د هیواد په هره پیڅه کې. تندر یم، سیلاب یمه، برېښنا د آسمانو یمه. توره د غضب یم، دښمني د دښمنانو ته. توره د غضب یم، دښمني د دښمنانو ته. خپلو سره خپل یمه، شکره د شیدو یمه. څوک یمه؟ سپایي د آزادۍ او افتخار یمه. څوک یمه؟ سپایي د آزادۍ او افتخار یمه. زوی د لوی افغان او قهرمان د معرکو یمه. نوي ژوند ته لار کوم له نویو آرمانو سره. نوي ژوند ته لار کوم له نویو آرمانو سره. ځوان یمه، افغان یمه، عادي د قافلو یمه. باز د هندوکش یمه، اتل د لوړو غرو یمه. ننګ یمه، غیرت یمه، بڅرکی د پښتو یمه.